عمر رضی الله تعالی فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بنی الاسلام علی خمس د اسلام بنیاد په 5 سيزونو باندې ولاړ دی 5 سيزونو باندې د اسلام بنیاد ولاړ دی پاره کې اول خبر دا ده چې شهادت الله اله الا الله د لا اله الا الله کلمې گواہی کول لا اله الا الله محمد رسول الله شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله د دې خبرې گواہی کول یعنی کلمه وای لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا کلمه دی په جبه ویل او په زړه کې دی اومنه لته مسلمان اول رکن د اسلام دا دی دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و اقام الصلاه منز ادا کول د منز پابندی کول چې کله تا دا کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو ته مسلمان شوی نو تا ته په اسلام کې اول حکم چې مخامخ کېږي حکم د مانځه دی و اقام الصلاه د منز پابندی ځکه حدیث مبارک کې راځي کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق په مانځه سره دی مسلمان هغه دی چې دی به منځ کوي او کافر هغه دی چې هغه منځو نه کوي نو اول دویم حکم او دویم رکن د اسلام چې دی هغه څه شی دی منځ دی و اقام الصلاه نو د منځ پابندي دا ډیره لازمه ده په دې مانځه کې انسان د الله تبارک وتعالى سره خبرې کوي مناجات کوي د دې وجه علماء لیکلي دي چې کو په زړه کې دي دا رااله چې زه د الله سره د رازدارۍ خبرې وکم نو په مانځه باندې ودرېږه په دې مانځه کې د الله سره د راز خبرې دي او چې کله ته د مانځه ترجمه زده کړې نو ته به پوه شې د منځ ترجمه هر مسلمان له پکار دی چې د خپل منځ ترجمه باندې پوه شي چې دا زه څه وایم دا زده کړي نو چې کله تا د مانځه ترجمه پوه کړه تا ته به پته ولګي چې دا د الله تبارک وتعالى سره خبرې کوم ایاک نعبد خاص تعالی ر بندگی کو و ایاک نستعين خاص تعالی مدد غواړم دا د الله سره لګي کنه الله ستا بندگی کوم ستانه مدد غواړم الله ما تسم لارو خیا الله د گمراهانو او د غضب شو خلق لار راته مخه الله د نیکانو خلق لار راته خو اوس دا ټول د الله تبارک وتعالى سره خبرې دي کنه دي نو پمونس کې د الله تبارک وتعالى سره خبرې کولې الله تبارک وتعالى خپل مشکلات مخکته کولې د هغه کې د الله تبارک وتعالى نه مدد غوښتلې تدې وجنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه کرامو طریقه داوا چې کله به هم مشکل راغې نو هغه به پمانځه ودرېدل پمانځه کې به الله نه غوښتل کنه مشکل به رااله نه هغه به د الله تبارک وتعالى سره خبرې پمانځه کې شروع کړي نو د انسان ضرورت خو زیات دي کنه مشکلات زیات دي کنه ته دی وجنه منظم د ورځې 100 پیری دی 15 پیری د انسان مشکلات زیات دي د انسان ضرورت زیات دي حاجات زیات دي ته دی وجنه منظم د ورځې 15 پیری دی چې په دې 15 ټایم کې ته الله تبارک وتعالى سره خبرې کوي دیم رکن د اسلام چې دی نو هغه څه شی دی و اقام الصلاه د منځ ادا کول او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و ایتاء الزکات د زکات ورکول ځکه چې الله تبارک وتعالى خپل مشکلات مخې ته کوي د الله سره خبرې کوي الله تبارک وتعالى ستاسو مشکلات حل کوي کو هر قسم مشکلات دي کو مالی دي او بدني دي نبی الله تبارک وتعالى فرمای زه دي مشکلات حل کوم ټیک شو نو زه خو تعالی درکړه کوم نو چې دا درکړه کوم په دې کې لږ غونته کیسه د غریبانو د پاره هم مقرر کا لږ غونته کیسه په کې غریبانو لور کوا نو و ایتاء الزکات دریم زکات ورکول او چې سلورم رکن د اسلام وحج البيت د بیت الله شریف حج کول دا د هغه چا باندې فرض دی چې څوک طاقت لري دومره طاقت شته دی چې د حج داخله هم کولی شي التتلی شي بیا واپس راتلی شي او دومره نفقه په کور کې پرېښودی شي چې د راتلو پورې د بچي استعمال کی نو دومره پیسې چې د چا سره وي چې د په حج لتلی شي او راتلی شي په کور کې څه ناڅه پیسې پرېښودی شي په د باندې حج فرض دی کو وینه کو سخت ګناهګار دی کو په دې حالت کې مړ شو ګناهګار دی ګورې نو حج البيت حج د بیت الله شریف او پنځم وصوم رمضان د رمضان المبارک
روجې نیول. نو دا 5 ارکان دي د اسلام. علماء لیکلي دي کو په دې کې یو انسان د یو نه هم انکار وکړي نو په دې سره د کافر کیږي. په دې 5 ارکانو کې یو انسان د یو نه هم انکار وکړو چې کلمه نه وامه نعوذ بالله، نه منم کلمه الله، نه منم نعوذ بالله، نبی علیہ السلام نه منم، دې په دې سره څه شو؟ کافر شو. یا منځ نه منم، یا زکات نه منم، یا حج نه منم، یا د رمضان مبارک روزه نه منم نعوذ بالله، دا خبره چا وکړه نو په دې سره د کافر شو، د اسلام اوت. او ها انکار تی نه کوي خو کوي نه، وایي منم خو کوم نه، نو بیا فاسق دی، کافر نه دی خو څه شی دی؟ فاسق دی چې من یې خو کوي نه. نو دا 5 ارکان د اسلام دي، د دې ډیره زیاته پابندي پکار ده.